د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې محصلینو د رنګونو او لفظونو په نوم مشاعره کې ویلي چې ادبي ناستې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ لپاره زیاتې مهمې دي او باید ډېرې ترسره شي. لیکوالان او فرهنګیان وایي چې دوی د ټولنې اصلي انځور خلکو ته وړاندې کوي او ټینګار پر دې لري چې په هیواد کې شته جګړې او تاوتریخوالي د ادبیاتو د ودې مخه نشي نیوی او دوی په عادي ډول د پښتو ادب د ودې لپاره کار کوي. یقینا شاعران د ټولنې ترجمانان دي، د خلکو غږ، د ولس غږ، د غریبو، د بېوزله، د کسه، د یتیمو، د شهید، د کونډې او د رنډې غږ نړیوال ته رسوي. دا ډول غونډې د پښتو ژبې د ادب او کلتور د بډاینې لپاره ډېرې مهمې دي. ادبیات دا سمه ده، کله نه کله داسې وي په ډېرو لنډو تنګو شرایطو کې ټولنو ډېر ښه ادبیات پنځولي دي او کله داسې په آرامو او هوسا وختونو کې هم ښه ادبیات پنځولي دي. یعنې موږ ادب په دې پورې نشو تړلی چې ولې موږ په جنګ کې یو، موږ باید سمه ده جنګ تاثیر لري او د مشاعرې دایرېدل، د مشاعرې جوړېدل د ځوانانو په علمي سطحه باندې د شعر ویلو باندې دا ډېر اغیز کوي او ډېره مؤثره وه. انشاءالله همدا به ګړندۍ وي. د بغلان پوهنتون محصلین بیا وايي ورته ادبي او فرهنګي ناستې زیاتې مهمې دي او ټول علمي مرکزونه باید د داسې غوڼدو د شمیر په زیاتېدو کار وکړي. همدا د تر څو خپله ټولنه راویښه کړو او د ادب مسؤلیت همدا د ادب په ټولنه کې یعنی عادي وګړی نه ده، د هغه توپیر باید له نورو سره دا وي تر څو د قلم او د شعر په څوکه خلکو ته خپل پیغام ورسوي او د هغوی هغه ضمیرونه راویښ کړي تر څو د ناخوالو ته ودرېږو او خپلو هیوادوالو ته د یو سولې او د مینې پیغام ورکړو. خو دا به ته وایم چې اوس زیاتې ناخوالې رښتیا هم چې دي، نو د شاعر عمده لیکوال شاعر همدغه وظیفه ده چې مطلب دی د جامعې یو د ناخوالو یو درک راواخلي. په همدې حال کې د بغلان د اطلاعات او کلتور رئیس احمد ذکریا ناصري وایي چې طالبان د فرهنګي خپرونو سره تر خپل واک لاندې سیمو کې مخالفت لري او د فرهنګي خپرونو کچه په سیمه کې صفر ده. در ساحاتی که مخالفین مسلح دولت وجود دارند متاسفانه برگزاری چنین برنامه ها به صفر است، به خاطر که اونجا مخالفین مسلح دولت اجازه را نمیتن چنین برنامه را بگیرن و از سوی دیگه هم چون اونا در حال جنگ است ما هم بر مواضع د بغلان فرهنګیان په حکومت هم نیوکه کوي چې د ځوانانو علمي وړتیا لوړولو او د فرهنګي ارزښتونو د ساتلو لپاره هیڅ منظم پلان تر کار لاندې نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په عادي ډول هغو فرهنګي خپرونو ته په خپلو سیمو کې اجازه ورکوي چې فساد پکې نه وي او شوې دا ویردوي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.